الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن یو داسې عجیبه ویډیو ده د رحمان بابا صاحب په باره کې چې د هغه د خپلې شاعرۍ په باره کې د هغه څه نظر دی. یعنې که مونږ خیال وکړو نو د شاعرانو په باره کې د نور خلکو نظرونه چې کوم دي خلک اوري، خو په ننني اشعارو کې رحمان بابا د خپلې شاعرۍ ته یو نظر کړی دی او د هغې یو صفات بیان کړي دي. خو پښتنو ورونو د دې نه مخکې چې زه دا اشعار شروع کړم، تاسو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب دا چینل چې دا ورسره سبسکرایب کړئ ورسره، ځکه چې اکثر زموږ په دې ویډیو باندې ویوز ډېر زیات راځي، خو لیکن چینل څوک نه سبسکرایب کوي. نو دا خو د پښتو د ژبې یو خدمت دی او دغه دی، نو ټول دا زموږ سره په یو ځای وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به کوم ډېره زیاته فایده او موږ ته به کوم فایده. نو د رحمان بابا د شاعرۍ د هغه په نظر کې هغه خپل په کتاب کې یو څو ځای لیکلي دي خپلې شاعرۍ په باره کې. لکه خوند لري زما خوږې خبرې، په شکرو کې هم نشته هسې خوند. لکه خوند لري زما خوږې خبرې، په شکرو کې هم نشته هسې خوند. هغه قند چې خدای زما په خوله کې کېښو، هغه قند چې خدای زما په خوله کې کېښو، حلوایانو څخه نشته هسې قند. لکه زه چې سخندان و هنرمند یم، بل به نه وي سخندان او هنرمند. دا څه شعر دی رحمانه چې هم ګنج دی هم هنر، هسې زیب که په بیاض د رحمان شعر، لکه زلفې د خوبانو، لکه زلفې د خوبانو په رخسار. هم نغمې کاندي هم رقص که هم خاندي، د رحمان په شعر ترکی او د باګرام. د رحمان و سوزان شعر ته حیران یم، چې اور بل شوی دی په دیوان. د رحمان و سوزان شعر ته حیران یم، چې اور بل شوی نه دی په دیوان. هیڅ که نه دی تر سپین مخو دلبرانو، بلکې به دی زما د شعر نمکین، چې رنګین رنګین مضمون پرې کیښی نه وي. زه په کار دی د بیاض کاغذ رنګین. په پښتو کې رحمان وي، په فارسۍ کې ثنایي.